د میدان وردګ ولایت بڼوال وایي چې د مڼو حاصلات یې د بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. د دغه ولایت بڼوال وایي چې سږکال یې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. هغوی له حکومت نه غواړي چې د مڼو حاصلاتو ته یې د خرڅلاو بازار پیدا شي او بهرنیو هیوادونو ته د صادر شي. هر کال قیمتونه د مڼو ټیټي تقریبا دغه لاس 17 کاله په ګراف ته کوو هر کال قیمتونه ټیټي نو هر کال دغه ستونزه نو اصلي ستونزه دغه ده که د مڼو ته هغه وسي صادرات بل هیواد ته وسي نو دغه به اساسي مشکل حل لري ځکه دغه تولید ډیر ده نه تنها په میدان وردګ کې څو ولایتونه دي چې مڼې په هغه کچه تولیدوي نو که چېرته صادرات به هر هیواد ته وسي نو دا به د دهقانانو لپاره ډیر ښه او قیمت کې به مثبت تغییر راسي. په میدان وردګ ولایت کې ډیری کروندګر په خپلو ځمکو کې د مڼو ونې کینوي چې تر نورو میوو ښه حاصلات هم ورکوي او ګټه یې هم تر نورو میوو زیاته ده. سږکال که څه هم وچکالي وه د اوبو نشتون و همدارنګه سیلابونو ګڼ زیانونه واړول خو په سر د دې هم د مڼو حاصلات د پخوا په پرتله ښه شوي دي او دهقانان خلک ورته هیلهمند دي چې یو ښه بازار به ولري. خو متاسفانه د بندرونو بندوالی همدارنګه یو لړ نور د مارکیټ نشتون د دغه سبب شوي دي چې د مڼو په حاصلاتو کې همدارنګه د مڼو په قیمت کې ټیټوالی رامنځته کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې مڼو ته منظم مارکیټ جوړ شي منظم بازار ورته جوړ شي همدارنګه د هیواد څخه بهر صادر شي تر څو پورې دغه مڼې چې بالخصوص د میدان وردګ ولایت یو ښه نوم څخه برخوردار دي خلک ورڅخه استفاده وکړي. کروندګر او باغداران د کرنې له ریاست نه غواړي چې په دغه ولایت کې د سړې خونې او د میوو د پروسس مارکیټونه جوړ کړي تر څو د میوو د خرابېدو مخنیوی وشي. یو عمده مشکل د سړو خونې ده چې باغداران نه لري نو که چېرته سړې خونې جوړې سي او دوی د خپل مڼو تولید یا بازار ته په مختلفو وختونو کې وړاندې کړي نو دا به د باغدارانو لپاره ډېره ګټوري او دوی دغه پروش چې اوس ډېر ټیټ ده او په ښه قیمت مڼې وړاندې سي. میدان وردګ د هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی چې پلازمینې کابل ته په نږدې واټن کې پروت دی. د دغه ولایت ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او په دغه ولایت کې د مڼو سمسور باغونه شته او د دغه ولایت مڼې ځانګړی نوم او شهرت هم لري.